د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول په روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خبرونه کې درته د شیرشاه سوري ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. هغه وخت چې شیرشاه د رایسن له راجا پورانمل سره جګړې ته تیاری نیولو، له وړوکي روهتاس نه د خواص خان لیک ورته راورسېد چې بیا پاچا پرېکړه وکړه چې خواص خان رایسن ته وروبولي او د ملتان حکومت یې هیبت خان یازي ته وسپاره. هغه ته یې دا حکم هم وکړ چې د سمدستي د ملتان او په شاوخوا کې یاغیانو خپل سرو سردارانو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي او هغوی له پښو وغورځوي. د دغه خپل سردارانو له ډلې یو هم فتح خان و چې په ملتان کې ډېرې بربادۍ جوړې کړې وې. هیبت خان نیازي د فتح خان د ځپلو لپاره سمدستي پوځ تیار کړ او د هغه په لور وخوځېد. پاک پټن ته ورسېد. کله چې فتح خان د هغه د راتلو خبر شو، ویره یې په زړه ننوتله او د تېښتې هڅه یې وکړه، خو له هغه سره بال او بچ هم و چې ګړندی مزل یې نشو کولی. دې ته اړ شو چې د فتح پور په نامه په یوه وړوکې کلا کې پناه واخلي. د هیبت خان پوځ تر کلا راتاو شو او پړاو یې واچو. فتح خان چالاکه سړی و. درېیمه ورځ یې د بابا فرید گنج شکر د زوی شیخ ابراهیم سره یو ځای ځان د هیبت خان یازي حضور ته ورسو او د بخښنې غوښتنه یې وکړه. هغه پوهېدو چې پښتانه په تېره شیرشاه سوري د روحاني مشرانو درناوی کوي او د هغوی غوښتنې نه ردوي. هیبت خان یازي د شیخ ابراهیم ډېر تود هرکلی وکړ. وروسته یې د فتح خان د غوښتنې په باب وویل: خانه، تا زموږ د پاچا له حکم نه سرغړونې ته دوام ورکړ. د ملتان ښار دې لوټ او تباه کړ. زه د پاچا یو خدمتګار یم. د هغه له حکم سرغړونه ګناه بولم. د شیرشاه له حکم پرته تا ته بښنه نشم کولی. زه به د دغه غوښتنه د هغه دربار ته واستوم چې کوم حکم راغی پر هغو به عمل کوم. شیخ ابراهیم ورته وویل: ښاغلیه، د فتح خان په باب اعلی حضرت تاسو ته د سپارښتنې یادونه هم وکړم. ډاډه اوسه، پاچا ستاسو په شان روحاني مشرانو ته درناوی لري. بیا یې خپلو کسانو ته وویل: فتح خان در سره بوځئ، خو سم چلن ورسره کوئ تر څو د هغه د برخلیک په باب د اعلی حضرت حکم راشي. دغه مهال یو بلوچي مشر مندونومي د فتح خان د نیول کېدو خبر د هغه پوځ ته ورساوه. هغه پوځیان جګړې او کسات ته وهڅول. ځینې کسان ډېر په جوش راغلل. 300 کسان له هغه سره ودرېدل. هغوی د هیبت خان یازي پر پوځ یرغل وکړ، خو ماته یې وخوړه او مندو وتښتېد. وروسته بخشو لنګا هغه ژوندی ونیو او هیبت خان یازي ته یې وسپاره. د فتح خان نور پوځ پوهېدو چې د هیبت خان یازي پر خلاف دوی هیڅ هم نشي کولی. 2 ورځې وروسته یې وسلې پر ځمکه کېښودې او تسلیم شول. هیبت خان یازي ملتان ښار ته ننوت او دغه وران شوی ښار یې له سره آباد کړ. بیا یې په یوه لیک کې شیرشاه ته د ملتان نیول، د فتح خان بندي کېدل او د بخشو لنګا په لاس د مندو نیول کېدو ټول جریان ولیکلو. پاچا د هغه له بریا او زړورتیا ډېر خوشحاله شو. هیبت خان یازي ته یې په ځوابي لیک کې څو فرمانونه ورکړل. هغه ته یې ولیکل: فتح خان او مندو سمدستي د خپلو کړو په سزا ورسوه او ویې وژنه. له بخشو لنګا او د هغه له زوی فتح جنګ خان سره اړیکې وساته او هغوی ته د خپلې سیمې او جایداد واک او اداره وسپاره. هیبت خان یازي ته یې د ځانګړي فرمان له مخې د مسند علي او اعظم همایون خطاب وباښه. سور رنګې خیمه او وریښمینه چپنه یې ورکړه. د ملتان ښار د محصولاتو مالیه یې وبخښله چې هغه زر تر زره بیرته آباد شي. هیبت خان یازي فتح جنګ خان راوغوښت او د پاچا د فرمان له مخې د ملتان حکومت ور وسپاره. په خپله بیرته لاهور ته ستون شو. فتح خان او مندو یې ووژل. فتح جنګ خان د ملتان د نوي حاکم په توګه په ډېره بیړه په آبادۍ پیل وکړ او په لنډه موده کې ملتان د سیمې له ډېرو سمسورو او آبادو ولایتونو څخه یو شو. نوموړي په ملتان کې یو ښار د شیرشاه په نوم جوړ کړ او شیرګړ یې نوم پرې کېښود.
شیرشاه د پشکال د تودوخې ورځې په اګره کې تېرې کړې. یو ورځ شړکند باران اورېدو. پاچا د اګرې د کلا په یو برج کې ولاړ او د جمنا د سیند خړو څپو ته یې کتل چې د مستو اوښانو د کاروان په څېر اوښتې. تر څنګ یې 2 تنه ولاړ وو. دواړه د پاچا د لویو لارو ودانیو د چارو مسؤلین وو. شیرخان یې ورته مخ ور واړو. ښاغلی میربخشه، ته پوهېږې چې د دغه سیند یا هغې څپې که راقابونه شي د هند په پراخه سیمه کې هر کال د څومره خلکو د وینو تویېدو سبب کیږي؟ هغه په حیرانۍ ورته وکتل. په کتو کې دا پوښتنه وه چې سیند څه ډول د خلکو وینې تویوي. شیرشاه ورته وویل، زه زلمی وم، په جونپور کې اوسېدم. هلته مې له ښاره لرې د ګومتي سیند په غاړه په کلي کې ځینې دوستان درلودل. کله کله به ورپېښ شوم. هغوی د سیند په غاړه لوی جایدادونه درلودل، خو همدغه ځمکې او جایدادونه یې د لویو لانجو سبب شوي وو. زما یو انډیوال جیلاني خان نومېده. د هغه کور د سیند په غاړه په یو سمسور کلي کې و. ما ته یې د سیند د جفاو داستانونه بیانول چې څرنګه هر کال خپل لوری بدلوي. د هغوی تر نیمایي ډېرې ځمکې د سیند پر بله غاړه پاتې وې چې د پورې غاړې خلکو ترې لاندې کړې وې. سیند د مستۍ په ورځو کې هر کال په اوارو ځمکو کې خپل لوری بدلوي، سمسورې ځمکې لاندې کړي او بیا د 2 کلیو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر جګړې پیښیږي. دا مې ډېر لوی ارمان دی چې دغه یاغي څپې را ایسارې شي. د میربخش تر څنګ ولاړ د هغه بل ملګري سلام خان وویل، دا دومره لوی سیندونه کله را قابو کېدی شي؟ شیرشاه وخندل. هغه ته یې وکتل. خدای انسان ته دومره ځواک وربښلی چې دغه کائنات ټول را لاندې کولی شي. آشنا، تاسو د خپل د 2 کلونو کار ته لږ پام وکړئ. د بنګال د سمندر له څنډو تر اټکه 2 زره میله لارې او شاوخوا نهرونه مو سترګو ته ودروئ. که یو څو کاله د دې سیندونو پر غاړه کار وشي، دا ټول را قابو کېدی شي. بس یوې ارادې او ستاسو په څېر خدمتګار او باکماله کسانو ته اړتیا لري. میربخش خپله هغه خبره تکرار کړه چې څو ځله یې پاچا ته کړې وه. ویې ویل، ناواله مقامه، تر ټولو زیات ستاسو غوندې واکمن ته اړتیا ده چې د خلکو د آبادۍ او سوکالۍ غم ورسره وي. دغه مهال د شاهي ساتونکو لړۍ له یو تن برج ته ورننوت. سلام یې وکړ. ویې ویل، والا مقامه، سرداران او مشران څه وخت راوغواړو؟ پاچا له لږ فکر وروسته ورته وویل، د ماسپښین له لمانځه وروسته دې لاندې تالار ته راشي. ساتونکی و. شیرشاه هغوی ته وویل، د آبادۍ لپاره بشپړ امن ته هم اړتیا ده، که څنګه میربخشه؟ هغه په مسکا د پاچا خبره تایید کړه. هوکې هوکې والا مقامه، ستاسو د واکمنۍ سیوری د خدای پر دې هېواد تل لري. ستاسو په برکت نن د هندوستان په پراخه ځمکه د عدل نظام ټینګ دی. غله و لوټماران ورک شول. خپل سریو راجاګانو د تسلیم سرونه خم کړل. شیرشاه یې خبره ورغوڅه کړه. یو څو لا پاتې دي، ټول نه دي خم شوي. دغه مهال یو ساتونکی ورغی. شیرشاه په پوښتونکي نظر ورته وکتل. هغه وویل، د اعلی حضرت عمر دې ډېر وي، یو فریادي راغلی دی، وایي چې یو ضروري عرض لرم. شیرشاه میربخش او د هغه ملګري ته وکتل. ستاسو د کار راپور به بیا واورم. اوس نو لاړ شئ، خپلو کارونو ته دوام ورکړئ. هغوی لاس په نامه ودرېدل. بیا دواړه له برجه راووتل. پاچا ساتونکي ته وویل، فریادي همدلته راوله. هغه ووت او شیرشاه د وړاندې غرونو پر سر خړو لړو ته ځیر شو. لږ ځنډ وروسته ساتونکی له یو تن سره برج ته ورننوت. هغه د 80 او 80 کلونو په عمر یو مټور سړی و. ګران بیه چپنۍ په اوږو پرته وه. ملتانۍ لونګۍ په سلیقه تړلې وه. پر شناوۍ ږیرې سپین پر تورو ورغالب شوي وو. په څېره کې یې د خانانو غرور له ورایه ښکارېدو. هغه پر ږیره لاس راتېر کړ. شیرشاه ته ورنږدې ورغی. پر لاسو یې ورټیټ شو. پاچا پرې نه ښود. تر اوږو یې ونیو. شیرشاه جهاندیده و هوښیار سړی و. وپوهېدو چې فریادي هسې عادي څوک نه دی. په مهربان لهجې ترې وپوښتل، کاکا خدمت وایه، څه فریاد دې راوړی؟ هغه په مسکا ورته وکتل. ویې ویل، د اعلی حضرت د اقبال سیوری دې ځلاند وي. ما د زرګونو بېوزلو خلکو فریاد راوړی دی. باور مې دی چې ته به مې بېنوا نه پرېږدې. د فریادي په غږ، څېره او حرکاتو کې یو ځانګړی اغېز و. شیرشاه د کړکۍ څنګ ته یو تخت ته چې زرینې تکیې ورته ایښې وې اشاره وکړه. راځه کاکا، دلته کښېنه، په ارامه د خپل عرض واوروه. بیا یې ساتونکي ته وویل، موږ ته لږ میوه شربت یو څه راوړه. دغه میلمه ما ته له لرې ځایه راغلی، مسافر ښکاري. ساتونکی ووت. شیرشاه په مسکا فریادي ته وکتل. ښه، اوس بشپړ حال راته ووایه، له کوم ځایه راغلی او څه شکایت لري؟ علي حضرته،
نوم مې سیف الله دی. نیکه مې د علاؤالدین خلجي په پوځ کې منصبدار او د 500 سپرو مشر و. له سلطان سره یې د هند په جګړو کې برخه اخیستې وه. نیکه ته مې سلطان په دکن کې لوی جایدادونه بخښلي وو. له نیکونو مو د کندهار، ډیلي او بخارا ترمنځ د سوداګرۍ کاروبار راپاتې و. وروسته مې د نیکه جایداد د ځایي هندوانو له لوري غصب شول. پلار مې اجمیر ته راغی او له همدې ځایه خپل کاروبار ته دوام ورکړ. زه د پلار دویم اولاد یم. یوه خور مې څو کاله وړاندې وفات شوه. بس پر وطنونو راګرځېدل او سوداګري له پلار او نیکه راته پاتې دنده وه. شکر دی ګزاره مو ښه پرې روانه وه. 3 اونۍ وړاندې له اصفهان نه د کندهار پر لاره د ټوکرانو او غالیو له یوه وړوکي کاروان سره راغلم. په کندهار کې د هند له لانجو او جګړو ښه خبر شوم. یو کال کېدو چې زه له اجمیره تللی او د بخارا او اصفهان ترمنځ په سفرونو بوخت وم. کله چې اجمیر ته نږدې شو پر کاروان مو غدۍ ولوېده. زما 2 تنه نوکران یې ووژل. مالونه یې ټول رانه لوټ کړل. سیف الله لږ چوپ شو. شیرشاه ورته وویل کیسه دې ختمه کړه. هغه په مسکا ورته وکتل. زیاته یې کړه علي حضرته لوټماران د راجا مالدیو د پوځي مشر کوپا کسانو ما ته یې ویل ورشه شیرشاه ته دې فریاد ورسوه چې ستا مال له موږ نه واخلي. ما هماغه شیبه له ځان سره ژمنه وکړه چې که خدای له دې ظالمانو ژوندی وساتلم نو نه یوازې خپل بلکې د مارواړ او جوده پور د ولس فریاد به ستاسو حضور ته ورسوم. علي حضرته مالدیو یو لیوه ته ورته ظالم دی. ما ستا د عدل او نیاو په باب ډېرې خبرې اورېدلې دي. د مارواړ ولس در باندې حق لري چې د دې ظالم له منګولو یې وژغوري. شیرشاه د سیف الله د خبرو تر اغېز لاندې راغی. نوکرانو میوه او شربت راوړل. هغوی بیرته لاړل او سیف الله د ماسپښین تر مانځه پورې له شیرشاه سره د راجا مالدیو او د راټور قام پر کړو وړو او تاریخ اوږدې کیسې وکړې. شیرشاه له هغه وپوښتل په اصفهان او بخارا کې وضع څه ډول وه؟ سیف الله اوږې پورته وغورځولې. ویې ویل علي حضرته هر ځای اور بل کټوې باندې، خو بخارا او اصفهان تر هند یو څه آرام وو. اصفهان د صفوي واکمنانو تر لاس لاندې دی. هغوی د شیعه مذهب افراطي پیروان دي. د سني مذهبو پر خلاف ډیر توند دریځ لري. د فارس خلک په همدې ډیر ترې خوشحاله نه دي. هر لوري ته لاس اچوي. پر کندهار یې هم نظر دی. زموږ د سوداګرو ترمنځ پر دې مسله ډیر تاوده بنډارونه کېدل. خو رښتیا زه تاسو ته یو بل خبر هم لرم چې اصفهان ته راغلم. هلته د همایون شاه د راتلو خبرونه هم خوله په خوله ګرځېدل. ویل کېدل چې صفوي پاچا طهماسب هغه ته پناه ورکوي او د ډیلي د تخت په نیولو کې مرسته ورسره کوي. شیرشاه موسک شو. اوڅه یې ونه ویل. سیف الله خبرو ته دوام ورکړ. علي حضرته که اجازه وي نو زه یوه پوښتنه کوم. مهرباني وکړه. همایون شاه خو لوی لښکر درلود. عادي پاچا نه و. په اوسنۍ نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پاچا بلل کېده. تاسو هغه ته څه ډول ماتې ورکړه؟ شیرشاه په مسکا ځواب ورکړ. د لوی خدای له مهربانۍ پرته زه بل دلیل نه وینم. خدای په موږ بریا لورولې وه. هغه بیا وپوښتل بیا هم په عالم اسباب کې ستاسو او د مغولو ترمنځ توپیر په څه کې و؟ شیرشاه وپوهېدو چې سیف الله عادي سوداګر نه دی. په خبره پوهېږي او مغزه یې کار کوي. هغه ته یې په اوږه ټپ ورکړ. ویې ویل اشنا بابر شاه له فرغاني نه را وکوچېدو. کابل یې ونیو. له هغه ځایه تر ډیلي را ورسېد. بهلول لودي ته یې په پانیپت کې ماتې ورکړه او د ډیلي پاچا شو. له هغه سره د خپل قوم پوځ و. خو بهلول لودي خپل سرداران یو موټی ونه سو ساتلی. د افغانانو اختلاف، د پاچا بې کفایتي او د مغولو یووالی د هغوی د بریا سبب شو. زموږ او همایون ترمنځ په جګړو کې خبره برعکس شوه. افغانان تر یوه بیرغ او مشرتابه لاندې سره راټول او یو موټی شول او د مغولي سردارانو او شهزادګانو ترمنځ اختلافات ډیر زیات شو. شیرشاه بیا هغه ته وکتل. ویې پوښتل ستا پند د همایون د ماتې لامل څه دی؟ د هغه د مخ ګونځې نورې هم ژورې شوې. تر لږ ځنډ وروسته یې وویل زه یو سوداګر یم. په دې خبرو مې ډېر سر نه خلاصېږي. خو په یو څه پوهېږم. هغه دا چې کوم پاچا د خپلو خلکو په سر د ظلم او تیري تورې راپورته کړي د هغه خیر نشته. شیرشاه هغه ته په ځیر وکتل. بیا یې وویل تاسې اصلي ټکي ته اشاره وکړه. بابر له فرغاني او لودیان له کندهار او غوره راغلل. دلته یې پاچایي وکړې. زموږ قام د سلیمان غره له لمنو راغی او د عادي د ډیلي د تخت واک خدای راکړ. چا چې ظلم وکړ او د عام ولس ژوند یې له عذاب سره مخ کړ هغوی غاصبین او یرغلګر بلل کیږي. تخت او تاج دوام نشي کولای. خو څوک چې د ولس خدمت وکړي د عدل نظام جوړ کړي معنا یې دا ده چې دوی د انسانیت د خدمت علم برداران دي. د خپل او پردي توپیر له همدې ځایه کیږي.
پورنمل راجا مالدیو او په لسګونو راجاګان د همدې خاورې بچیانو، خو په خپل ولس یې د ظلم او تیري تیارې راخپرې کړې. ولس یې پر خلاف ودرېد او هغوی له منځه لاړل. دا د خدای سنت دی. نن یې موږ د ازمایښت ډګر ته راایستلي یو. که خدای مکړه ناکام شو، خدای به نور راولي او موږ به هم د تاریخ له عبرته ډک یو داستان وو. سیف الله د هغه خبرو ته غوږ نیولی او بیا په ژورو چورتونو کې ډوب شو. د ماسپښین له لمانځه وروسته سیف الله د غرمې ډوډۍ هم له شیرشاه سره یو ځای وخوړه. وروسته یې هغه ته وویل: کاکا جانه، د راجا مالدیو او مارواړ د خلکو په باب خبرې دې ډېرې راته خوږې او په زړه پورې وې. ما مخکې هم پرېکړه کړې وه چې د مالدیو چاره به کوم. هغه زموږ پر خلاف د یاغیانو ملاتړ کوي. پوځي سرداران یې له موږ سره جنګېدلي دي. اوس چې تاسو ما ته د هغه د نارواو کومې نوې کیسې وکړې، زما اراده نوره هم پخه شوه. زه به د مارواړ ولس خامخا له دې ظلم نه ژغورم. که دا کار ونه کړم، خدای به د ډیلي تخت هم رانه واخلي. زه همدا نن خپله شورا راغواړم او په دې مسله ورسره خبره کوم. د سیف الله پر شونډو ډاډمنه موسکا وغوړېدله. ویې ویل: علي حضرته، ته مې ډېر کلونه پخوا هغه وخت یو نظر ولیدی چې د بابر شاه په دربار کې مېلمستیا ته راغلی وې. ستا له راتلو وروسته بابر خپل سلاکاران او سرداران ډېر ورټل او ویې ویل چې ما د دغه سړي په تندي کې د پاچاهۍ نښې ولیدې. هغه زما واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. کله چې بیا له همایون سره ستاسو د جګړو خبرونه ما اورېدل، د بابر دغه خبره به مې په ماغزو کې ډېره ګرځېدله. هغه رښتیا هم ستاسو لوړ بخت درکړی و. اوس مې ستا په هره خبره باور دی. باور مې دی چې د مالدیو ظالم د واک لمر په لوېدو دی. شیرشاه وویل: انشاءالله. بیا یې یو نوکر ته غږ کړ: خواس خان راته راوله. لږ ځنډ وروسته د شیرشاه توریالی سردار خواس خان د هغه په مخ کې ولاړ و. شیرشاه هغه ته وویل: دغه دروند میلمه سیف الله خان د اجمیر سوداګر دی. کاروان یې د راجا مالدیو کسانو ترې لوټ کړی دی. سمدستي دته 10,000 روپۍ او 50 اسونه او قاطرې وسپاره چې خپل کاروبار پرې روان کړي. سیف الله حق پاک شو. په نښتې ژبه یې وویل: علي حضرته، زه د دې لپاره نه وم راغلی. شیرشاه په موسکا لاس اوچت کړ. د هغه خبره یې ونیوه: زه پوهیږم، خو دا زموږ دنده ده چې یو صادق سوداګر باید په مصیبت کې یوازې په ډاک پاتې نشي. زه پر تاسو څه احسان نه کوم. ته به د خپل کاروبار مالیه راکوې. هغه به هم ستا کار جوړ وي او هم د حکومت. چې د راجا مالدیو سره حساب پاک کړم، ستا مال به درته وسپارم او زموږ پور به بیرته راکړې. سیف الله نور چوپ شو. شیرشاه اوچت شو. خپل میلمه ته یې غېږ ورکړه. هغه له خواس خان سره له برجه راووت او په زینو کې لاندې ښکته شو. د وریځو بله غاړه راغله او یو ځل بیا په اسمان کې تورې وبرېښېدې. ګړزهار یې په شاوخوا لویو دیوالونو کې راغبرګ شو. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د شیرشاه سوري ناول دا برخه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس سپارو. ښه وخت، ښې چارې.